السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل د ټارچ یعنی د موبایل د بتۍ یو پټ سیټینګ در وښیم چې تاسو ته به نه وي معلوم. هو دوستانو ګوره په موبایل کې له ټارچ څخه یعنی د موبایل له بتۍ څخه خالي تاسو دونه پیدا اخلئ چې د دغه اپشن په ذریعه سره تاسو په موبایل کې بتۍ مړه او بله کولی سئ، یعنی د موبایل بتۍ آن آف کولی سئ. خو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د ټارچ د موبایل د بتۍ یو پټ سیټینګ در وښیم چې دغه سیټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې د موبایل په ټارچ کې د موبایل په بتۍ کې خپل پرسونل تصویران، پرسونل ویډیوګانې، پرسونل میوزیک او دغه رقم پرسونل ډاکومنټس په دغه بتۍ کې ټارچ کې پټ کړئ. بیا چې هر څوک له تاسو موبایل واخلي نو هغه پرسونل شان، هغه پټ شان به دته په ګیلري کې نه راړوي. کله چې دی ټارچ ته راسي نو هغه به دته صرف بتۍ معلومیږي، کلیک په وکړي نو دته بتۍ مړه او بله کېږي، سر بیا نه په خلاصېږي. نو ډېر خوندور سیټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګوره دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ټارچ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول واره دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره په دې کې د دغه بټن په ذریعه سره تاسو د موبایل بتۍ چې د هغه آن آف کولی سئ. هلته ګوره پورته یو کوچنی میسج راکړی دی، یو کوچنی نوټیفیکیشن یې راکړی دی، وایي لونګ پریس آن ټارچ ټو اوپن والټ. وایي په دغه ټارچ باندې تاسو ساتکۍ کلیک ونیسئ نو په دغه والټ کې بیا تاسو خپل ډیټا پټولی سئ، خپل تصویران ویډیوګان پټولی سئ. نو دغه میسج چې ده، دغه نوټیفیکیشن چې ده، دغه اوله وار موږ ته راکوي. کله چې بیا موږ سیټینګ کې وکړو، شان کې پټ کړو، بیا دغه اپشن به موږ ته دلته نه راکوي. نو سمپل په دغه ټارچ بټن باندې به تاسو ساتکۍ کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په هغه باندې کلیک ونیسئ ګوره دلته وایي انټر 4 ډیجیټ پاس کوډ. دلته به تاسو کوډ ورکړئ. د دې کوډ فایده دا ده بیا که هر وخت تاسو هغه پټ شان کتل نو له تاسو څخه به دغه کوډ غواړي. که مو هر کوډ ورکړی و نو دغه رقم فلحال زه ورکوم 1 2 3 4. دغه رقم ګوره وایي کنفرم پاس کوډ. دویم وار به بیا دغه کوډ تاسو ورکړئ. کله چې تاسو دغه کوډ ورکړئ دویم وار ګوره تاسو کتلی شئ موږ سره والټ خلاص و. نو دلته اوس موږ ګوره ایمیجز پټولی سو، ویډیوګانې پټولی سو، اډیوګانې پټولی سو، نوټس پټولی سو، دا شیرولی هم سو. نو اوس راځو ګوره سمپل اول زه راځم په دې کې 2 تصویران پټوم. په ایمیجز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایمیجز کلیک وکړئ ګوره په دې کې الریډي 3 فولډران جوړ دي. یو پرسونل پکس ده، یو نیو البم ده او دغه رقم یو پرسونل ده. کوم چیرې بل فولډر کې جوړوئ په دې جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم دې فولډر ته کوم هر نوم ورکوئ هغه نوم ګوره تاسو دلته ورکولی سئ. په کریټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دا فولډر هم موږ سره جوړ سو. نو مثال زه راځم په دغه پرسونل پکس په دغه فولډر کې زه څو تصویران پټوم. خالي په هغه فولډر باندې به تاسو کلیک وکړئ. په جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر تصویر سیم پټوئ. نو سمپل ګوره دلته تاسو اوس په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. نو زه دغه 3 تصویران پټوم. په هغه 3 تصویران ما کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره په دا کونج کې یو بل اپشن دی وایي سلیکټ آل. سلیکټ آل په ذریعه سره تاسو په یو ټول تصویران هم سلیکټ کولی شئ. نو موږ یې پټوو. ګوره دا څنګ ته لاک بټن ده، په دغه هایډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ پرسونل پکس په نامه باندې ګوره په دې فولډر کې موږ سره 3 تصویران راغله او دغه تصویران پټ سو. نو دغه رقم ګوره دغه 3 تصویران په ګیلري کې نه راړئ. اوس هر څوک له تاسو موبایل واخلي ګیلري ته چې ولاړ سي، په ګیلري کې خو دته هغه تصویران نه راړئ. ګوره زه هغه فیسبوک فولډر ته رالم، هغه تصویران دلته نه راړوي. نو دا تصویران به اوس تاسو چیرې راړوي؟ ګوره دلته سمپله ټارچ اپلیکیشن ده، په دغه ټارچ اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره هغه میسج هم اوس نه ورکوي. په دې خو د هېچ هم سره نه خلاصي کړه، خو دا د موبایل بتۍ د دغه بټن په ذریعه سره آن اپ کېږي. لیکن هر وخت تاسو هغه پټه ډیټا راړوله په دغه ټارچ بټن باندې به یې ساتکۍ کلیک نیسئ، هغه کوډ به ورکوئ. کوم کوډ چې مخته تاسو ورکړی وي نو تاسو ته به دلته هغه پټ شان راړوي. کوم چیرې ګوره ویډیوګانې پټولې هم په ویډیوز باندې کلیک وکړئ. نوی فولډر مو جوړوئ، په دې باندې کلیک وکړئ. دغه رقم بیا په دې جمع بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به ګیلري خلاصېږي. هره ویډیو چې موږ پټول هغه تاسو پټولی سئ. نو دا و د موبایل د بتۍ یو پټ راز، یو پټ سیټینګ سي شاید و تاسو ډېرو ته نه معلوم. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.